زموږ د خالق جل جلاله خوښي تر هر څه لوی نعمت دی. په قرآن او حدیث کې ځینې خلک داسې یاد شوي چې الله جل جلاله یې ډیر خوښوي. الله جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې ډیره توبه کوي، ځکه هغوی له خپلو ګناهونو ژر راستنیږي. الله پاک جل جلاله هغه کسان خوښوي چې پاکي او صفا ساتي، نه یوازې په بدن بلکې په زړه او نیت کې هم. الله جل جلاله هغه بنده خوښوي چې عدل او انصاف کوي، حتی که په خپل توان وي. الله جل جلاله هغه خلک خوښوي چې صبر کوي، ځکه صبر د جنت کلي ده. او هغه څوک چې د الله جل جلاله لپاره د خلکو سره مینه کوي، هغوی ته به الله جل جلاله د قیامت په ورځ د خپل عرش سیوری ورکړي. راځه چې موږ هم داسې صفات خپل کړو چې الله جل جلاله پرې خوشحاله شي، ځکه د الله جل جلاله خوښي د هر خیر او برکت دروازه ده. یا الله جل جلاله موږ له هغو بندگانو کړه چې ته پرې خوښ یې. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، سبسکرایب او شیر مه هیروئ.